يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. دا ورځ ډېره نږدې درته کتلې ده چې الله به دا ظالمان اول په تا باندې مسلطوي. ما د استاد سیاف د خولې نه دا حدیث د ده د بیانونه ډېر راپه یاد دی چې ویل به یې چې من اعان ظالما سلطه الله علیه. څوک چې د ظالم سره همکاري وکړه اول به خدای دا ظالم په ده باندې مسلط کوي. دوستی با کفار، دوستی با دشمنای اسلام قطعا در هیچ قاموس از قوامیس دین و مذهب جواز نداره. زه نن د ده نه سوال کوم چې دغه عون کومک چې ده د امریکایي لښکرو سره وکړه، دا کومک چې د صلیبي لښکرو سره وکړه، دغه کومک چې د طرزي د ظالم او اجیر حکومت سره وکړه، دا ظالمان چې د ده کومک او د دې مقاومت شمال په بریالیو مټو باندې د ده په تعبیر سره راغلل په ملک باندې مسلط شول، د کوم جرایم چې نن په ملک کې کوي دا ظالمان چې د دوی په کومک باندې قدرت ته ورسېدل، آیا د دې حدیث په مصداق باندې به دا ظالمان خدای د دوی په سر باندې نه مسلطوي؟ انتظار وباسئ د دې ورځې. رسول صلی الله علیه وسلم دروغ نه دی ویلي. کوم حدیث چې تا ویلی وه هغه د صحیح ویلی وه، د نورو په حق کې دې لیدلی وه، د خپل ځان په حق کې هم ووینه. ما یوه ورځ ورسره مناقشه کوله، که دا خبر مې آر وي د رسېدلی نه شم، پیغور نه در کوم، سخې نه در پسې کوم، د یو دردمن مسلمان په حیث باندې دعوت در کوم چې اوس هم د توبې دپاره موقع لرې، اوس هم څو ورځې د ژوند په اختیار کې شته چې توبه وباسې او د دې جرایمو نه د الله نه او د ملک نه معافي وغواړې. ما ورته ویل چې طالبانو سره جنګ مه کوه. ما ته ویل یا سره که د طالبانو سره جنګ مستحب هم وای ولا که ما کړی وای خو واجب یې بولمه. د طالبانو سره جنګ که مستحب هم وای ولا که ما کړی وای خو د طالبانو سره جنګ واجب بولمه. ما ولې واجب دی شیخ الحدیث صاحب؟ حدیث راته وویل چې من قتل دون ماله فهو شهید. څوک چې د مال په دفاع کې مړ شي هغه شهید دی. طالبان زما نه زما اسلحه خلي، زما نه زما مال خلي، زه د خپل مال او ځان نه دفاع کوم او د دې لاره کې که زه مړ شم زه شهید یم او د هغو وژل راته واجب دي. او پرون په خپلو لاسونو باندې شیر علم ته وظیفه ورکړله چې د جهاد هغه د شهیدانو د وینو ثمرې مرمۍ ګولۍ او راکټونه د ډي ډي آر موسسې ته وروسپاري. دغه اسلحې په خاطر تا د طالب سره جنګ کول او خپل مقاومت مقدس مقاومت بلله. زه نن درته وایم چې دغه حدیث نن د امریکایي په مقابل کې د سترګو ته ودرېده که ونه درېده چې من قتل دون ماله فهو شهید. هغه فتوا ده چې د هغې فتوا په نتیجه کې پرون تا د هغې سره د طالب په خاطر جنګ فرض بلله، واجب دی بلله، ځکه چې ستا نه اسلحه غواړي. نن کومه وحیده ته وشوله چې نن دغه اسلحه په خپله خوښه باندې مجاهدینو ته نه ور تسلیموئ او د امریکانو ته ور تسلیموئ؟ الله د پروني انحراف جزا درکوي چې دغه سوالات یې مبتلا کړی. خو ګورې موږ څو ورځې په جهاد کې در سره تېرې کړې، والله کوم دغه کفر په تاسو ولورېږي چې د کفر په لمن کې پراته وئ او په دې ځای کې واقع وئ. کله درته فاطمه ګیلاني پیغورونه درکوي او کله درته سیما سمر اخبارونه درکوي او کله ملل متحد د مجرمینو جنګ بولي او محاکمه کوي او کله کمونستان علومي درته پیغورونه درکوي. ګورې که د ټولو نه والله چې زولنې اسانه دي، قسم په خدای باندې چې 100 وارې په 100 زنجیرو کې تړلې ښه دي نه دغه پیغورونه.